د پخواني ولسي جرګې بېسواده مشر رحماني او د هغه د زوی غلاوې او خیانتونه رسوا او امریکا پرې بندیزونه ولګول. پوره جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر OFIC د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني او د هغه زوی او د دې جرګې یو پخوانی غړی اجمل رحماني په پراخ فساد تورن او تحریم کړل. دغه وزارت په اسیا او اروپا کې په دوی پورې تړلو 44 شرکتونو هم بندیز ولګاوه. د دې دفتر په اعلامیه کې د میر رحمان او اجمل رحماني د فساد او مالی او سیاسي سرغړونو یادونه شوې چې پکې افغان پوځ ته په لوړه بیه د تیلو پلورل، د مالیې د نه ورکړې او د افغانستان پارلمان ریاست ته د ټاکل کېدو لپاره د بډو ورکول شامل دي. په تدارکاتو کې فساد. د امریکا خزانې وزارت ویلي چې رحمانیانو په تدارکاتي فساد ککړې وه پیچلې طرحه جوړه کړې وه. یوه بیلګه یې د افغان پوځ لپاره د سون توکو رسول و چې د خزانې وزارت په وینا د تیلو بیه یې په مصنوعي ډول څو برابره لوړه کړې وه. دغه وزارت وایي په 2014 کال کې د رحمانیانو په ګډون څو کورنیو چې د تیلو په سوداګرۍ کې فعالې وې له یو بل سره په همکارۍ لاس پورې کړ او د تیلو بیې له 200 میلیونو څخه ډېرې لوړې کړې. دوی د امریکایي قراردادونو د ترلاسه کولو لپاره د آزادې داوطلبۍ مخه نیولې وه. پر دې سربیره د امریکا د خزانې وزارت د افغانستان د پارلمان د پخواني رئیس او د هغه د زوی شرکتونه د افغان پوځ څخه د تیلو په غلا کولو تورن کړي دي. دغه وزارت وایي رحمانیانو له یو کال څخه په کمه موده کې د پوځ چارواکو ته د بډو په ورکولو سره لږ تر لږه 11 میلیونه لیټره تیل پوځ ته نه دي رسولي. په عین حال کې د رحماني شرکتونه تورن دي چې د ګمرکي معافیت څخه په استفادې په میلیونونو لیټره تیل افغانستان ته وارد کړي چې د ناټو ځواکونو لپاره ځانګړي شوي وو او میلیونونه ډالره دولتي عواید لوټ کړي دي. میر رحمان رحماني د 1998 کال د تلې په 28مه د 123 رایو په ترلاسه کولو سره د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس په توګه وټاکل شو. نوموړی د تیر حکومت تر نسکورېدو پورې په دې دنده و. د هغه زوی اجمل رحماني هم د 2019 کال په پارلماني ټاکنو کې له کابل څخه وټاکل شو. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت وایي چې پارلمان ته د بډې ورکولو وروسته رحماني او د هغه زوی د خپل فاسد تجارتي سیستم د ساتنې لپاره خپل موقفونه کارولي. میر رحمان رحماني د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس په توګه د ټاکلو لپاره د ولسي جرګې څو غړو ته په میلیونونو ډالر رشوت ورکړ. همداراز اجمل رحماني د افغانستان پارلمان ته د ننوتو لپاره د ټاکنو د کمیسیون ځینو غړو ته د خپلو رایو د زیاتولو لپاره 1.6 میلیونه ډالر ورکړي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي میر رحمان او اجمل رحماني په جرمني، قبرص، متحده عربي اماراتو، هالند او بلجیم کې د 44 شرکتونو شبکه پرانستې ده. دغه وزارت ویلي دغه شرکتونه د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي او په دغه هیواد کې شتمنۍ کنګل شوي دي. اوس هغه شرکتونه او اشخاص چې په امریکا کې فعالیت کوي نشي کولی د رحماني کورني شرکتونو سره سوداګري وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.